سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. نن چهارشنبه د 1403 هجري شمسي کال د ثور د میاشتې 12مه نیټه ده. زه دا مهال د کابل ولایت 22مې ناحیې د شمشاد کوڅې د شپږم ګذر اړوند د حضرت مهترلام بابا جامع مسجد ترڅنګ هغه سیمې ته راغلی یم چې څه باندې یو کال کېږي دغه سیمې ته د سید جمال الدین ښارګوټي له خوا څخه سیلابي اوبه راځي. دغه اوبه چې حجم زخ زیات ده په دغه جوړ شوي کانال کې نه ځایږي، بیا د شمشاد کوڅې عمومي سړک ته داخلیږي. عمومي سړک ګوره دغه اوبه ټول نیولی ده. دغه اوبو له لاسه دغه ولس ته ډېر مالي تاوانونه ور اړول شوي دي. حتی د دغه سیمې کې د یوې کونډې خور کور پروسه کال همدا مهال یې چپه کړی و. ګوره تر ننه پورې دغه کونډې خور دغه خپل کور جوړ نه شوه کړلی ځکه چې مالي توان یې نه درلوده. د دغه سیمې د اوسېدونکو په وینا چې موږ په کراتو د 22مې ناحیې له محترمو مسؤلینو سره په دغه اړوند ناسته وکړله. هغوی خپل حیاتان د دغه اوبو د حل لپاره د دغه مشکل د حل لپاره راولېږل، مګر د دغه اوبو معلومات ځان سره وړي خو تر ننه پورې موږ ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دغه سیمه د ولس په وینا چې دغه اوبو حتی دومره زیاتې شي چې زمونږ کورونو ته ور اوړي او زمونږ دیوالونه یې چپه کړي. دغه سیمې ولس ته یې ځکه زیات مالي تاوانونه ور اړولي. د شمشاد کوڅه چې 3 ګذره پې پراته دي، تقریبا 6,000 کورنۍ په دغه کوڅه کې زندگی کوي. په زرونو انسانان په دغه سړک باندې رفت و آمد کوي. حتی د سهار له خوا څخه مکتبیان خپلو مکتبونو ته ځان رسول غواړي، ناروغان ځان کلینیکونو ته رسول غواړي تر څو روغتونونو ته لاړ شي او خپله تداوي وکړي. بوډاګان په همدغه سړک باندې ځي، ځوانان ځي خپلو کارونو ته. خو دغه اوبو یې د کار مخنیوی کړی ده، خپل هدف ته رسېدلی نشي په خپل وخت. نو د دغه سیمې ولس د اسلامي امارات له محترمو مسؤلینو څخه غواړي چې د دغه اوبو مخنیوی وکړي. دغه اوبو د دغه سیمې باندې چې راخوشي دي باید چې مخنیوی وشي، ځکه دغه مسؤلین خو امیر المؤمنین صاحب د دغه ولس لپاره ټاکلي دي، د دغه سیمې لپاره یې ټاکلي دي، مګر هیچا تر اوسه د دغه اوبو مخنیوی نه دی کړی. نو موږ د احمدشاه بابا پیج له ټولو مینوالو څخه غواړو، د ټولو لیدونکو اوریدونکو څخه یوه غوښتنه لرو چې زموږ دغه ویډیو زښته زیاته شیر او نشر کړئ تر څو هغو مسؤلو چارواکو ته ورسیږي چې د اوبو په برخه کې مسؤلیت لري، د اوبو د مخنیوي په برخه کې مسؤلیت لري، که هغه 22مه ناحیه وي، که هغه د باګرامیو د اوبو محترم مدیریت وي، که هغه د کابل د سیندیزې حوزې محترم مسؤلین وي. نو هغوی ته تر څو دا ویډیو ورسیږي او هغوی لاس په کار شي، ځکه دغه اوبو یوه ورځ نه ده، 2 ورځ نه دي، میاشتې نه دي، حتی اوس خبره کلونو ته داخل شوې ده. ګورئ دغه سیمه ټوله ډنډه، ټوله حتی د شمشاد تلویزیون مسؤلین هم دلته راغلي وو، هغوی هم د دغه سیمې څخه فلمبرداريګانې او هغه خپله خبرې هم دغه سیمې څخه جوړ کړه. د ژوندون تلویزیون مسؤلین هم راغلي وو، خبرنګاران راغلي وو او هغوی دغه خبر به کیدای شي نشر کړی اوسیږي. ګوره دغه مخامخ تاسو وینئ یو مکتب ده، سهار وختي دلته ماشومان تلل یعنې نه شوه تللی، بیا دې هم د رکشو والا خیر یوسیږي دغو مسکینانو په خپلې رکشو کې په وړیا ډول ورسول. نو د دغه سیمې دغه ولس سره 22مه ناحیه باید همکاري وکړي. باګرامیو ولسوالۍ محترم مسؤلین چې زموږ امنیتي سټاف ده په واقعي توګه د دغه سیمې په امنیت کې مهم رول لوبولی ده. دغسې چې په امنیت کې مهم رول لوبوي نو رای دې شي د دغه سیمې د ولس د دغه مشکلاتو په حل کې د هم له دغه ولس سره مرسته وکړي.
بیا هم په آخره کې له ټولو لیدونکو او اوریدونکو څخه ډیره ډیره مننه چې زمونږ دغه ویډیو یې اورېدلې وي او بیا هم ترېنه غوښتنه کوو چې زمونږ دغه ویډیو زښته زیاته نشر او شیر کړئ تر څو له مسؤلو چارواکو لاسته ورسیږي، هغوی وویني او د دغه ولس خپل درد احساس کړي او د دغه ولس دغه مشکلات ته د پای ټکی کېږدي. ډیره ډیره مننه. السلام علیکم.